طالبانو په لوګر کې 9 سیمه‌ییز پولیس وژلي او پاکستان وایي د افغان سولې خبرې د مثبت پرمختګ په حال کې دي. د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ستړي مشه په موږ کړی دوه ډیرو مهمو خبرونو ته. لوګر ولایت کې امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه ولایت په مرکز پل عالم کې د طالبانو په یوه نفوذي برید کې 9 سیمه‌ییز پولیس وژل شوي دي. سرچینې ویلي چې یوه سیمه‌ییز پولیس تېره شپه د خپلې پیرې پر مهال پر خپلو ملګرو برید کړی دی چې په پایله کې 9 سرتیري وژل شوي دي. سرچینه وایي چې د نفوذي کس له برید سره هم مهاله طالبانو هم پر پوسته حمله کړې ده چې 2 ساعته دوام پیدا کړی دی. د سرچینې په خبره تر نښتې وروسته بریدګرو د سیمه‌ییزو پولیسو وسلې او یو شمېر نور مهمات هم له ځان سره وړي دي. د لوګر ولایت سیمه‌ییزو چارواکو طالبانو تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوله په ګټه ده او بین الافغاني مذاکرات د مثبت پرمختګ په حال کې دي. د پاکستاني پوځ ویاند بابر افتخار ویلي چې دغه خبرو پر وړاندې ځینې خنډونه شته، خو د وخت په تېرېدو به ټولې ستونزې هوارې شي. افتخار زیاته کړې چې په دې برخه کې د پاکستان مثبت رول ښکاره دی او په وینا یې امن افغانستان د پاکستان په ګټه هم دی. نوموړي څرګنده کړې ټول په دې باور لري چې پاکستان په دې برخه کې پام وړ همکاري کړې او کوي یې. د پاکستاني پوځ ویاند د څرګندونې په داسې مال کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم ویلي چې طالب پلاوي په دوحه کې د افغان دولت له مذاکراتي پلاوي سره په دوستانه فضا کې لیدنه کړې او ژمنه شوې چې لیده کاته به دوام پیدا کوي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.